رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وایي کله چې څوک اودس تازه کړي او مخ پر قبله باندې کښېني او د دغه څلورو کلماتو څخه یا د دغه څلورو الفاظو څخه یوه یې ووایي، په حدیث کې راځي چې دعا به یې هېڅکله رد نه سي، الله تعالی جل جلاله به یې دعا ورقبوله کړي. او په دې څلورو کلماتو کې د الله تعالی جل جلاله اسم اعظم دی. اسم اعظم هغه اسم ته د الله تعالی جل جلاله وایي چې په هغه سره دعا الله تعالی جل جلاله قبلوي او دعا نه پرجېږي. اول یې دا دی بسم الله الرحمن الرحیم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. دا ده کله چې څوک اودس تازه کوي مخ پر قبله باندې کښېنستی بیا دغه کلمات وایي، دغه آیات وایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دعا به یې قبوله سي. دویم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القیوم. دویم همدا کلمې دي. او دریم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه دعا ده اللهم انی اسألک بأنی اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا ده څلورم اللهم اني اسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. څلورم همدا ده. په دغه څلورو کلماتو کې چې هر یو څوک یو واجنې ووایي او دغه څخه وروسته اودس تازه کړي، مخ پر قبله باندې ناست وي، اودس تازه کړي، وروسته دغه آیاتونه دغه کلمات ووایي، هره یوه چې دوی ته اسانه ده، الله تعالی جل جلاله به یې دعا ورقبوله کړي. ځکه چې په دې کې اسم اعظم دی. اسم اعظم هغه اسم ته د الله تعالی جل جلاله ویل کېږي چې د هغه په ویلو سره الله تعالی جل جلاله دعا نه ردوي او دعا قبلوي. د دې حدیث روایت مسلم کړی دی.